د منصور او نرګس د مینې لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې دغه له درده ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. منصور داسې یو هلک و چې په کلي کې به د ټولو همزولو سات ورسره تیر و. له کوچنوالي نه د ښو اخلاقو نمونه، د اوچت او ذهین فکر څښتن و. زده کړې تر شپږم ټولګي پورې د خپل کلي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. په خپل پلار باندې ډېر ګران و. کله چې اووم ټولګي ته بریالی شو نو د یو بل کلي په یوه لیسه کې شامل شو. نوموړې لیسه د دوی له کلي نه تقریبا 4 کیلومتره شاوخوا لرې وه. د منصور د ماما یوه ډېره ښکلې لور وه چې نرګس نومېده. دوی دواړو له ماشومتوب نه له یو بل سره مینه درلوده. د منصور په څېره کې د دې مینه له ورایه معلومېده. خو نرګس ډېره حیاناکه جینۍ وه. تر دې دمه یې داسې کوم حرکت نه و کړی چې په خنداور او صمیمانه څېره له منصور سره د مینې درلودلو تاثیرات لیدل شوي وای. خو په زړونو کې په دې پوهېدل چې یو له بل سره مینه لري. منصور په 9م ټولګي کې و. د ماما کور یې د ښوونځي او خپل کلي ترمنځ و. یو ورځ د مکتب له رخصت کېدو سره سم د خپل ماما کور ته ور روان شو. کله چې له دروازې نه ور دننه شو ګوري چې د سرای په منځ کې نرګس د لوښو په پرېمینځلو اخته ده. له ستړي مشي وروسته یې پوښتنه ترې وکړه، رښتیا په کور کې مې نور څوک نه معلومیږي چیرې دي؟ نرګس ورته وویل دوی ټول د پرلوشي ترور کره تللي دي. د هغې لمسی پیدا شوی مبارکۍ ته ورغلي دي. یوازې زه په کور کې پاتې یم. ته کوټې ته درځه، زه به زر چای دروړم. منصور کوټې ته لاړو. نرګس چای ورته راوړ. لږ شیبه یې مجلس وکړ. منصور له ځان سره په فکر کې وویل سخته موقع په لاس راغلې ده. نن به نرګس ته د خپلې مینې اظهار کوم. خو د نرګس پښتنو حیاناکو سترګو ته په کتلو سره به یې بیا په زړه کې وویل خدایا دا دې په څه لوی امتحان کې واچولم. د نرګس ورته پام شو. ورته ویې ویل څه فکر کوې؟ منصور ورته وویل هسې. دې ورته وویل نه راته ووایه څه کیسه ده؟ منصور ورته وویل نه هسې مې له چا سره په ټلیفون کې واده کړې وه. جیب ته یې لاس کړ، ټلیفون یې راوویسته، ګوتې یې پکې وهلې. نرګس هم دې فکر اخیستې وه چې منصور ته څنګه ووایي چې زیاته مینه در سره لرم. بالاخره نرګس ورته وویل زما شمېره در سره شته؟ منصور په ورخطا غږ وویل ستا شمېره؟ نرګس ورته وویل هو زما شمېره. منصور ورته وویل نه نشته، ته یې راکړه. نرګس همداسې چټي یوه شمېره ورته وویله، مګر نرګس هیڅ شمېره نه درلوده. د دې مطلب دا و چې که منصور له ما سره مینه ولري نو شمېره رانه ضرور غواړي. د لږ ځنډ نه وروسته نرګس ورته وویل منصوره زه به پاتې لوښي ومینځم. د ورته ویل سمه ده درځه، زه به هم هلته درته کښېنم. دواړه راووتل. نرګس د لوښو په مینځلو پیل وکړ. د نرګس ګوتې دومره نازکې وې چې په کاسه کې په وچه شوې ډوډۍ د لاس ګوته غوڅه شوه. منصور ورته وویل خو سترګو ته ګوره. د هغې غوڅه شوې ګوته یې کلکه په خپل لاس کې ونیوله. خو په نرګس کې د خپلې پښتنې او پاکې مینې د سمندر د جذبې موجونه نور هم په مستۍ کې شول او خپل سر یې ښکته د ګونډو په منځ کې نیولی و. لږ شیبه وروسته منصور د هغې په سر لاس کېښود. نرګس چې کله پورته ورته وکتل د هغې غټو و هیبتناکو سترګو د منصور په زړه کې د مینې اورونه داسې تازه کړل لکه په بل شوي اور چې تیل وشیندې. د هغې ګوتې یې وتړله او خوش یې کړه. یو بل ته په کتو سره یې په سترګو کې د مینې کیسې پیل کړې. خو نرګس ورته وویل منصوره واده څه وخت کوې؟ منصور ورته وویل واده؟ نرګس ورته وویل هو واده. منصور ورته وویل څه یې کوې؟ دې ورته وخندل زه خو واده نه کوم. ده ورته وویل دا خو نه در سره منم. نرګس ورته وویل ولې؟ منصور چپ پاتې شو. نرګس د ده په نشته ځواب پسې سمدستي وویل زه به کله د چا خوښه شم. په منصور کې نوره خبره وپړسېده. د مخ رنګ یې بیخي ګلابي شو. ورته ویل زما خو ډېره خوښېږي. نرګس ښکته وکتل او خپلې د اصیل باز په شان سترګې یې کار ته واچولې. په کرار او لړزېدلي غږ یې وویل رښتیا؟ منصور ورته وویل زما د په هغه لوی ذات قسم وي چې په توره شپه پسې روڼ سهار راولي. له ډېره وخته مې ستا سره مینه وه، خو ستا پتمنې او حیاناکې ځوانۍ زما د جرأت پښې لنډې کړې وي. نرګس ورته وویل زما په زړه کې هم ستا دنګې او نرۍ ځوانۍ خیمه وهلې وه. د دوی د مجلس خوند نور هم په زیاتېدو شو. کله چې منصور د لمر خواته وکتل ګوري چې لمر د دوی د کلي په غرونو باندې تارونه اچولي دي. وی ویل اوهو دا خو مازدیګر شو.
نرګس ورته وویل هو رښتیا اوس به پلار جان او مور جان هم راشي. منصور ورته وویل زه نور ځم. نرګس ورته وویل پاتې شه سبا به له دې ځایه ښوونځي ته لاړ شي. منصور ورته وویل نه مننه ځم چې کور ته لاړ شم. نن د شپې مو د بر کاریز د اوبو لګولو نوبت دی، کور کې هم څوک نشته. نرګس ورته وویل سمه ده خو په تلو کې راته دا ووایه چې واده به کوو. نن را سره واده وکړه بیا خدای زده چې داسې موقع دواړو ته په لاس کې راشي. منصور ورته وویل هو ولې نه که د الله رضا وه، خو ګوره ډېر احتیاط به کوو ځکه چې د پښتنو په دود او دستور کې مینه یو لوی جرم دی. همداسې شپې او ورځې تېرېدې. یو وخت د نرګس کورنۍ خبره شوه چې نرګس له منصور سره څه ناڅه اړیکه لري. سمدستي نرګس ته د کورنۍ لخوا وویل شول چې کله هم منصور زموږ کره راتلو ته به له هغه سره نه ګورې. نرګس ډېره خفه شوه. هر کله به چې منصور ورغلو نو دې به صرف ستړي مشي ورسره کول. هغه هم د هغو بندیزونو خلاف کوم چې د دې لپاره د خپلې کورنۍ لخوا وضع شوي وو. په دې سره منصور ته لږ څه شک پیدا شو چې څه ستونزه خو شته، ځکه چې کله زه راشم د نرګس ټولې خوندې راسره ناستې وي او هغه یوه شیبه هم نه راسره کښېني. خدای خبر چې څه پیښه ده. ډېر وخت پس ګنګوسې پیدا شوې چې د نرګس نری ملا د ګودر په لاره د پښې ښویېدو له امله ستونزمنه شوې ده. د دې خبرې په اورېدو سره منصور د دوی کور ته په ورتلو کې زیاتوالی راوست تر څو ورته معلومه شي چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ. خو هر کله به چې د هغوی کره ورغلو نرګس به په ولاړو ستړي مشي ورسره کول. خو بالاخره د هغې د یوې خور له خولې چې پښتنه نومېده خبر شو چې د نرګس د ملا مورې یوه پښه ژوبل شوي او ډاکټر ورته له دروند کار او بې له چوکۍ کېناستلو پرهیز ورکړی دی. منصور ډېر خفه شو او په دې لټه کې شو چې نرګس سره له نږدې وګوري خو ونه توانېده. منصور په دې وخت کې خپلې مور او پلار ته خبره وکړه تر څو د نرګس د غوښتلو لپاره د هغوی کره ورشي. د منصور پلار او مور دواړو د هغوی کور ته ورغلل. د نرګس پلار په کور کې نه و خو د هغې له مور سره خبره شریکه کړه. د نرګس مور ورته وویل سمه ده زه به د نرګس له پلار سره خبره شریکه کړم. شپې او ورځې تېرېدې خو منصور به هره ورځ د هغې د سرې ډولۍ خوبونه لیدل. څه وخت وروسته بیا د منصور مور او پلار ورغلل. بیا همداسې راغلل. د نرګس پلار ورته ویلي و زما لور تر اوسه کوچنۍ ده. په دې وخت کې د منصور پلار د هغه مور ته وویل دا ځل به ستا خور زرینې ته ووایو چې هغه کمال خان ته ووایي چې خپله لور خپل خوريې منصور ته ورکړي. کله چې هغې ته وویل دې ورته وویل په دواړو سترګو خو. د منصور مور ورته وویل څنګه خو؟ زرینې ورته د هغې د پښې او ملا د خوږمن کېدو خبره وکړه چې بیا ونه وایئ تا خو به راته ویل اوس مو که خوښه وي زه به حتمي ورته ووایم. د منصور مور او پلار یو بل ته وکتل. پلار یې ورته وویل دا څه وایې؟ زرینې ورته وویل دا هر څه رښتیا دي. د منصور مور او پلار بیرته خپل کور ته راغلل. منصور چې بیا ټوله ورځ په انتظار کې تېره کړې وه په منډه کور ته راغی. د ستړي مشي وروسته یې ورته وویل ماما خیل مې څنګه و؟ پلار یې په ستومانه او مایوسه غږ ورته وویل ښه و زویه، خو د اصلي موضوع په هکله یې ورته څه نه شوی ویلی. په دې وخت کې د منصور پلار د هغه مور ته په سترګو کې څه اشاره وکړه چې له زوی سره د خبره شریکه کړه او له کور نه ووت. مور یې ټوله کیسه ورته وکړه چې زرینې ترور دې داسې راته وویل اوس د پلار وایي چې ته د منصور نظر واخله چې څه وایي، که په دې حال قبوله وي بیا یې هم ورته غواړم. منصور دا خبرې واورېدله سترګې د اوښکو ویالې روانې شوې او ښکته د زړه په سر د غمونو او اندېښنو تازه پټي خړوبول. په همدې ژړا کې له کور نه بهر ووت. د منصور فکر ډېر خراب شو. په لاره به یې زنګېدلي قدمونه وهل. له ډېر خفګان یې خپلې د بدن غوښې ټک وهلې. رنګ یې تک زیړ شو. ټولو همزولو کلیوالو به ورته ویل منصوره دا څه در وشول چې داسې ډنګر شوې؟ منصور به ورته وخندل او ورته وبه ویل زه انقلاب ځپلی یم، د وطن فکر را سره دی. دا ځواب به هر چا ته ورکولو. منصور دا مهال کوششونه پیل کړل د نرګس مور ته به زنګونه وهل د دې په خاطر چې ګوندې یوارې له نرګس سره خبرې وکړي. ورځ یې د نرګس د مور ټلیفون ته زنګ وکړ. ګوري چې له یو زنګ تېرولو وروسته سمدستي د نرګس لخوا غږ پرې وشو. منصوره ته یې؟ ده ورته ویل هو زه یم. مور دې چیرې ده؟ نرګس ورته ویل هغه د ګلغوټۍ ترور کره تللې ده. له پوښتنو ګروېږنو وروسته منصور ورته وویل تا ولې زه نه خبرولم چې له داسې ستونزو سره دې وخت تېراوه؟
نرګس ورته وویل په تا باندې مې زړه نشوی درکړلی چې ما ته خو خدای یې پیښه کړې ده دی ولې خفه کوم په همدې ډول او دې ته ورته خبرو کې منصور ورته وویل اوس به څه کوو ستا په پلار او مور هم خبر شوم چې ویلي و نرګس منصور ته نه ورکوو هغوی ډېر غریبان دي بل خوا ستا مشرې خور هم ویلي وو چې ګوره پلاره نرګس منصور ته ور نه کړي هغوی ډېر غریبان دي نرګس ورته وویل ما که ستاسې غریبۍ ته کتلی له اوله به مې مینه نه در سره کولی له مالدارو نه کیدای شي الله جل جلاله مال واخلي د غریبانو خو به دا تمه وي چې ګوندې مالدار شو منصور ورته ویل ستاسې ښه و بد زما ښه و بد دي که نه زړه خو مې راته وایي چې یا دې له دې وطن نه لرې وتښتوم او یا خو در باندې ډزې وکړم خو زه وایم چې ستاسې د پلار دروازه بیرته زما دروازه ده نرګس ورته ویل ګوره منصوره زما خو ملا او پښه دواړه خوږېږي خو اوس له اول نه ډېره ښه یم که زه ورته واده وکړو زه به څه درته وکړم منصور ورته وویل ګوره نرګس الله ډېر مهربانه دی کیدای شي جوړه شي نرګس ورته وویل منصوره یو خبره درته کوم ده ورته وویل ووایه وایه څه وایې دی ورته وویل زما د خوږمن وجود ګوره ستا ړنګه بنګه ځواني ګوره او بل خوا ستاسې د کور کارونه هغه د شفتلو پنډې راوړل به څنګه کوم منصور ورته وویل خو درته ومې ویل چې خدای به دې جوړه کړي نرګس ورته وویل که زما منې له دې سره د نرګس ژبه بنده شوه منصور ورته ویل نو څنګه نرګس ورته وویل ځان ته یو بله جینۍ وګوره منصور ورته وویل ولې نرګس ورته وویل بس ما بخلی که زما منې دا به ډېره ښه وي منصور ورته وویل چې داسې ده زه بیخي واده نه کوم نرګس ورته ویل خیر دی د خدای لپاره له ځان سره ظلم مه کوه منصور ورته وویل هغه زما او ستا وعدې نرګس ورته په ژړغوني آواز وویل ما وبخه ما وبخه له دې سره ټلیفون قطع کړ منصور له ځان سره ډېر وژړل او دا به یې ویل خدای دا څه راوشول دا دې په څه امتحان کې واچولم زموږ د کور کارونه د نرګس روغتیایي حالات او زموږ وعدې او لفظونه په دې وخت کې منصور د کانکور د ازموینې له لارې د ژبو او ادبیاتو پوهنځۍ ته بریالی شوی و د نرګس سره یې بېکچې مینه لا پخوا نه شاعر کړی و منصور له خپلو مماخیلو سره تر ډېره اړیکه وشکوله د نرګس روغتیایي حالت هم تر ډېره ښه شوی و خو د منصور زړه ترې صبر شوی و د پوهنتون په دریم سیمستر کې یوه شپه منصور داسې خوب ولیده چې نرګس خپل د دود په شان تور ویښته مینځلي او ږمنځ کوي یې دی د څنګ له طرفه ورغی او د هغې په اوږه لاس کېښود هغې داسې بد تر شا ورته راوکتل منصور چې سهار وختي راپاڅېد او 10 لمونځ یې وکړل چای پوخ کړ د چای خوړلو پر وخت خوب ورپه یاد شو په فکر کې شو چې نرګس مې ولې داسې په خوب ولیده کور ته یې ټلیفون وکړ چې څه حال دی هغوی نه و خبر ورته ویل کراري ده بیا د ماما یو زوی ته زنګ وکړ هغه هم ورته همداسې وویل چې کراري ده کله چې زرینې ترور ته ټلیفون وکړ هغې ورته وویل کراري ده خو یوه نوېشته د کمال لور نرګس یې واده کړه او منصور یې دومره تاثیر وکړ د چای پیاله یې له ګوتو خطا شوه کرار کېناست ملګرو یې ورته وویل څه کیسه ده ده ورته وویل هېڅ نشته خپل سر یې په څادر کې پټ کړ دومره یې وژړل چې د سترګو د اوښکو لارې له ورایه په مخ کې معلومېدې په سلګو کې د خپل زړه درد او احساس د شعر په ژبه داسې بیان کړ اخ زما زړه زما د هیلو ځولی اخ زما زړه زما د هیلو ځولی تا رانه یوړله په چیغو ځولی غمازه خیر دې زما نصیب به دا و غمازه خیر دې زما نصیب به دا و چې په نصیب مې شوه د چیغو ځولی کله چې د نرګس مور او پلار د خپل زوم لیدلو ته ورغلل ګوري چې د هغه یو لاس نشته دی په بیړه خپل کور ته راغلل د نرګس پلار غوښتل چې له مقابل لوري سره دعوه وکړي تر څو خپله لور بیرته ترې راخلاصه کړي خو نرګس د دې معنی شوه ورته ویې ویل منصور ته دې نه ورکولم چې غریبان دي اوس دې داسې چاته ورکړم پرېږده چې ټول خلک راپورې وخاندي له اول نه به دې دا هلک کتلو پلار یې ژړل دې هم په ژړا کې ورته وویل پلاره ولې د دومره ظلم را سره وکړو له همدې خبرې سره د زهرو بوتل په سر واړوو او د تل لپاره دا جهان پرېښوده